د دې خلکو کونډې چاته پاتېدلې؟ افغانانو ته پاتېدلې، موږ تاسو ته پاتېدلې. فقر یې پر موږ څه کاوه؟ په کوڅو کې د پېښور په کوڅو کې ګرځېدلې، لاس یې ګرځوي ځوانان نجونې وې. په پاکستان کې، په ایران کې د ذلت ژوند پر افغانانو باندې تیریږي. دا زیان د چا دی؟ دا بیرته زموږ څه دي؟ که د طالب کونډه پاته ده هم موږ ته ستره پاته ده، که د ملي اردو د پولیسو هغه چې عقیدوي او ذهني مخکې چې زموږ ته په مخ کې دغه تنظیمي جنګونه تیر سوله او ترخه او پاچاهي وه، په هره کوڅه کې، په هر محل کې، په هره سیمه او په هره ولسوالۍ کې یوه پاچاهي وه. هیڅ چا پر هیڅ چا باندې واک او تسلط نه درلود، هیڅ چا پر هیڅ چا باندې امر نه چلېده، هر چا غلا کول، هر چا قتل کاوه، هر چا اختطاف کاوه. دغسې سیمې وې، دغسې ډلې وې لکه دا زموږ څه تنظیمي جنګونه چې مخکې تیر سوله. دغه جمهوریت هم تقریبا هغسې و، خو بیا هم یو لږ څه تر هغه پخواني حالت نسبي سم و. دغه و په اخر کې د دوی څه هم وشوړېدله. په هر صورت امیر عبدالرحمن خان یو کار وکړي، د فزیکي د نور امنیتونو ترڅنګ د غوښتل چې عقیدوي امنیت هم راولي. عقیدوي امنیت په دې معنی چې هندو د مسلمان پر ضد تبلیغ ونه کړي، شیعه د سني پر ضد تبلیغ ونه کړي، او سني د شیعه پر ضد باندې تبلیغات ونه کړي. دغه ته عقیدوي امنیت وایي. هر سړی پوه سو، خپل عقیده یې پوه سوله، خو یو بل به نه سره تخریبوي. دا ډیر مهم و. په هغه وخت کې ایران دغه ناامنۍ ته لمن وهله. ایران دی په افغانستان کې نه د شیعه په قصه کې دی. دغه ظلمونه چې ایرانیانو د هزاره سره په خپل ملک کې کړي دي، د سنیانو سره نه دي کړي. ځکه هزاره چې دی لورای څه پیژندل کیږي، هغه ته افغاني سګ ورته وایي، زره کمه نومونه ورته استعمالي. لیکن موږ ته چې ایران ته ولاړ شو، دا د دوی لباس واغوندو، موږ ته چې تر څو خبرې مو نه کړي نه راپوهېږي چې دا اوس ایرانی دی که افغان دی. په دا خاطر پر هزارګانو زه دلته د هزارګانو دلته موږ سره په انګلند کې څه ډېرې بدې خاطرې راته بیانوي، وایي زموږ سره ډېر ظلمونه سوي دي په هغه ځای کې. نو هلته بیا نه شیعه مهم، هلته نه دغې، هلته بیا دغسې د نجات پرستۍ و، د رنګ و د قوارې پر ضد. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هم دغه ناامنۍ ته، مذهبي او عقیدوي ناامنۍ ته دوی لمن وهله. یو کار وایده وکړي، د زموږ مشرانو به ویله، په کابل کې یو د شیعهګانو مشر یو ملا راوستی او یو د سنیانو ملا راوستی. مسجد ته یې دواړه ودروله. اول یې دا سني ته ویل دا کوم ځای دی؟ هغه ورته ویل صاحبه دا مسجد دی. ول مسجد څه شی دی؟ ول دا د الله کور دی، دا د توبې ځای دی او دلته به توبه قبلیږي، دلته دا د عبادت ځای دی. ول صحیح. شیعه راوغوښتي، ول لاسه پوښتنې ورڅه وکړه، ول دا کوم ځای دی؟ هغه ول صاحبه دا د الله کور دی، دا مسجد دی، دا د توبې ځای دی. ول ته پر دې باور چې دا د توبې ځای دی؟ په دې دا منې چې دا مسجد دی؟ ول و. ول نو بیا چې تم دا منې چې دا مسجد دی، دا د توبې ځای دی، بیا د قرآن یادونه ورته وکړه چې په دغه باندې ته ایمان لرې. دواړو یوه خبره وکړه چې هو دا زموږ قرآن دی، پر دې باندې موږ ایمان لرو. نو چې ول دواړه پر یوه قرآن باندې عقیده لري او دواړه وایي چې دا مسجد دی، بیا تاسو یو د بل پر ضد باندې عقیدوي تبلیغات ولې کوئ؟ ولې ناامني جوړوئ په وطن کې؟ د دې بعده به د شیعه او د سني په نامه باندې مسجدونه جلا نه وي. که څوک په خلاص لاس باندې لمونځ کوي او که څوک په بندو لاسو باندې لمونځونه کوي، دواړه به په یوه مسجد کې لمونځ کوي. دغه د شیعهګانو د سنیانو مسجدونه هغه مطلق د منځه یوړله، دواړه به په یوه مسجد کې لمونځونه کوي. دا خبرې به نورې نه وي، نورې به ختمې. او زه پخپله چې هغسې ولا نن مې لا دعا ورته وکړه، دغه ایراني ما پر فیسبوک باندې د یو ایراني عالم، یو عالم خو نه دی، یو شیطان دی، یو خبیث دی، چې د پر حضرت عمر رضی الله عنه، پر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر دغه باندې څونه بدې خبرې کړې، بیا پر سنیانو، پر وهابیانو دا ډېر بدې خبرې کړې دي. پر ټویټر مې نه دی نشر کړی، پر فیسبوک مې نشر کړل، او په ضمن کې بیا د امیر عبدالرحمن خان دا قسم ورسره لیکلی ده. نو موږ عقیدوي امنیت ته ضرورت لرو. دغه عقیدوي ناامني چې ده دا تر ټولو خطرناکه ده. ولې په دغه کې خلک تر احساساتو لاندې راځي د عقیدې د لحاظ څخه، او مرګونه کېږي، مرګ ژوبلې سوي دي په اسلام کې. د اسلام په تاریخ کې هم په لسهاو زره په لکو انسانان مړه سوي دي پر دغه عقیدوي دغه باندې، او د دې څخه دښمن ډېره بد استفاده کوي. په هغه وخت کې هم انګریزانو، برطانوي هند چې ورته وایي،
په دغه صف کې ناس و هغه هم دغه شیطانت ته لمن وهله ولاکه د سنی په قصه کې و ولاکه د مسلمان په قصه کې و ولاکه د شیعه په قصه کې و ایرانیان هم عین سیاست چلري لکه د انګريزانو او د يهودانو د دې لپاره چې دوی په سیمه کې نامني راولي دوی د شیعه د سنی او د مسلمان لفظ د وسیلې د یو ابزار په توګه استعمالوي او دغه نامني راولي دغه وحل ټکول د اکثره شیعه علماو څخه ما هم اوریدلې دي چې دا نسته دا په دغه سیمه کې د ایران د خوا یو ثقافت دوی ته دغه سوي دي په جمهوریت کې یو لوی بدبختی دا و د په تاریخ کې د افغانستان نو پیښه شوی د کندهار شیعاګانو د ایران سره اختر ولمانځي ترڅو چې ایران د اختر اعلان نو کړ ګرد په کندهار کې اختر وکي دوی ته امر شوی و چې درخو به اختر نه کوي یعنی دوی په دې شپېدل چې اختر دي په کسته په دغه سیمه کې بې نظمي بې ډیسپلینی نفاق دغه شانو ته لمن وهله چې د شیعو د سنی په مابینځ کې دغه مسایل راسي یو ورو دلته سم خبره وکړه چې د ګورګین په وخت کې په کندهار کې دوی ډیر سخت ظلمونه کول ان تر دې اندازې چې سنیانو ته په کندهار کې د کار نه ورکاوه روزانه نه ورکوله خټه نه ورکوله باغواني نه ورکوله چې ترڅو شیعه نسي ترڅو د دې په مذهب نسي هیڅ تاسو کار نسي کولای دغه روزانه کارونه نه دي لکه خټي لکه بزګري لکه باغواني دغه کار هم نور کاوه کندهاریان ډیر سخت په تکلیف و د ګورګین په وخت کې یو ځنې د بغاوت لامل هم دا شی سوچي میرویس خان کې خدای وبخشي هغه د مشرتوب یو ژغ وکي دغه ماز یو ژغ وکي د کندهار لکه ور چې واخسي په ثانیه کې په لسحاو زره ځوانان حاضر سول د جنگ لپاره او ګورګین هم د خولې د خاور ډک کړه د لې مړ کی په هر صورت یو عمومي خبره چې زه کوم دغه د ټامیانو دغه په خواني افغانان چې دلته راغلي دي دا په ډېر تکلیف زیاتله ده زه خپل د ځان مثال درته شم ته پاور وکړه زما سره سید زما سره ورور کومک وکړي لیکن هغه پیسې ما بیرته ورته ادا کړلې هغه فریضه چې ما پر ځان باندې درلوده چې ما د ما پیسې نه دي غوښتي اکثریت افغانان ته باور وکړه د کور زره خرڅ کړي دي د کور کمبل خرڅ کړي دي ټغره خرڅ کړي دي چاینکي او چای جوش خرڅ کړي دي په پور په دار باندې درته ځایونو ځان رسول دي اروپا ته یا امریکا ته مجبوریتونو مشکلات پر سر اخیسته او مشته ټول د مجبوریتونو درکو چې په کوم دلیل دغه افغانان چې دي اکثریت دغه وسنی نظام ټول ملاتړ دي وای شو دی یو امن ستا هغه بدبختی نسته هغه چټلی او مرداري ټول سولې هغه رشوت او فساد او اختطاف او مړی و په اوسط ډول کپ طالبانو کې د ورځې 300 کس ځوانان وژل کېدل یا شهیدان کېدل یا په ملي اردو کې یا په پولیسو کې خو په صورت عموم دا ټول افغانان وزیان نشاته رسیدي د دې خلکو کونډې چاته پاتې دي افغانانو ته پاتې دي موږ ته پاتې دي پکې پر موږ ته سکاوه په کوڅو کې د پېښور په کوڅو کې ګرځېدل لاسه ګرځي ځوانان یې جوړي وي په پاکستان کې په ایران کې د ذلت ژوند پر افغانانو باندې تیریږي دا زیان د چا دی دا بیرته زموږ څه دي کله طالب کونډه پاته ده هم مشته ستره پاته ده کله ملي اردو د پولیسو هغه چې عقیدوي او ذهني یو څوک تبلیغات ورته سوي یو د بل پر ضد باندې خو دغه څه کیسه ده لکه د عقیدوي ناامني سیاسي ناامني هم دغه څه شي ده طالب پولیسو ته تورکه پولیس به بیرته طالب ته تورکه حکومت طالب ته تورکه بیرته بیا طالب حکومت ته تورکه هغه د پنجاب مزدور وای ابل ته د امریکا مزدور وای د دې څه شا ګټه واخستل د دې څه پاکستان ګټه واخستل د دې څه ایران ګټه واخستل د دې څه دغه منافقینو گاونډیانو ګټه واخستل دا مسله سو او پاتې سو دغه ځوانان چې دغه اوس ورزه دوی ته وایم هم دا پر راشن کې راغلي دغه په پیدان کشال چې په تیارو کې دوی رااله مفت را ورسېدل داخل غواري ونه لیدلې دا تکلیفونه ولیدل یوازې چې زه راغلم ما د روسیې په ځنګلو کې یو میاشت تیر کړله مولوي صاحب 15 ورځې موږ د روسیې مافیا موږ درې کسانو د حکومت څخه چې موږ حکومت وننسي او دوی پر دوی باندې د قاچاقبرانو پر روسیې کې هم د قاچاق د شان من دي موږ د بلاروس د پولند پر سرحداتو باندې موږ پر دغه ځای باندې موږ غوښتل پولند ته واوړو موږ 15 ورځې په پروړ کې پټو غواوی لاندې راته ګرځېدلې لاندې راته ګرځېدلې
ډېر سخت مشکل خواري او ډېر تکلیفونه مو ولیدله او ځان مو بل اخره را ورساوه دا خلک چې په خپل شخصي مصارف راغلي دي په مشکلاتو ځانونه را رسولي دي دوی فکرونه د هغو افغانانو څخه جلا دي چې دغه اوس ټوله پایدان کشان په تیارو پر زړېدل را ورسېدل د دوی او دغه فکرونه ځکه اسمان فرق سره کوي دغه لکه په افغانستان کې چې د بعض افغانانو فکرونه فرق سره کوي دلته په دې په زیاته مسایلو کې سره موافق نه دي او جنگونه سره کوي په مجلسو کې وحاله هم سره کړی دي دا خبره ده او دوی چې د سپیس راځي مولوی صاحب ته بيخي ډیر دوی ته وخت ورکړي ګوره ته پام وکړه یو شی ته وکړه اکثریت دوی زیات خبرې کوي بیا هم د تا وای ته ماته وخت نه راکې ته ماته وخت نه راکې او ته ماته وخت نه راکې چې دا ټول سپیس دوی ته وقف کې هم دوی پر تا باندې تا تور لګي وای ته ماته وقف نه وخت نه راکې مګم په ورسره د دوی سپیس ته قسم په خدای کې دا تکلم تم پرېږي سپکې دي ذلیل کې دي دلته خو هدي عقل دي سپکېږي نه چې درڅو دي توهین نه کړي دي تعرض نه کړي پر یو چا باندې دوی ته څوک توهین نه کوي ورې چې توهین ونه کوي ام دې سپکې ام دې ذلیل کې ام دې شرمي ام دې بې عزت کوي ام دې بیا بکی زه په دغه خاطر اوس د دې سپیس ته ورځم نه او د دې یو لوی ګناه نه ده چې د دوی د خپل نواقص منی نه زه دوی ته وایم چې تاسو د جمهوریت سره ولاړ یاست د جمهوریت ملاتړ کوي د جمهوریت څخه غلا کوي د جمهوریت سم په پلند پیسې د یو ډول اغلا مکړلې رشوت م پکې اخسي یو سړی چې پر یو شی باندې عقیده لري اوس مسلمان دی وای زه پر اسلام باندې عقیده لرم او بیرته اسلام ته شکنځل کوي اسلام توهیني اسلام ته تخریبي آیا دې ته عقیده وای دوی د جمهوریت سره دغه کار کاوه ظاهرا ناری وي چې موږ د جمهوریت ملاتړ یو په جمهوریت کې ام غلا کول ام رشوت اخیستي ام نشي کول ام د مخدرات توکو ته کاروبار کاوه ام اختطافونه کول ام مړ کول ام په پلند بیت المال پیسې غلا کول وړلې دوی ته چې دا خبره لکه دا اوس چې ما وکړل د ستش کنځل درته کې سپکې دي د خپل ګناه دوی منینه زه په وخت کې چې داسې موقع په لاس راځي زه دوی ته وایم کته سي د خپل ګناه ونه مني د خپل مشکل ونه مني او دا ونه وای چې اوس موږ دا مشکل پیښ شوی دی تر دا کته سي ومنل د په دې معنی چې چې اصلاح ولا خپل غلطي ته متوجه اوس چې بیا به موږ دا کار نکو اوس دوی دا مني نه چې موږ دا کار کړی دوی دا مني نه چې د اختطافونه موږ ته په سترګو په مخ کې تیرېدل یعنی یو دانه موبایل به څه قیمت لري په کابل کې انسان پر وژل کېده دو 50 هیوادونه د دنیا ابر قدرت ترين هیوادونه قوي هیوادونه دلته ناست یو د کابل امنیت نسوي ساتل یعنی ما ته د دې د لاس په کابل کې یو موبایل په جیب کې نسوي ګرځولای زما انډیوال دی ډاکټر نعمت نیمیږي د کندهار څخه ولاړی په دغه کې په کابل کې موبایل یو چا زنګ ورته راو او ته پنځه باندې راوښول ولبانه شي کې اګنه امین جمیزه نمت او دا غسه ټلیفون په لاس کې ورکی په خدای نو پر یو ټلیفون باندې امنیت نو غلا و دغه پټکونه په کلو باندې خلکو چې والي دا موټروانانو چې خدای دې زما سرګرد ویډیوګانې پرتی وخت نه وخت زنه شروم هم دغه پیسې چې د پټکو د ټولیدلې ولې دوی اقدام نه کاوه دا مستقیما په دغه غلاو کې د پټک په پیسو کې وزیر شریک و ځکه اقدام نه کاوه ځکه مخ نه نیوله وزیر ته دا ونه رسیدله ماته په تقریبا یو نیمه میاشت مخکې یو سیمن صاحب د کندهار هغه ماته زنګ و نظامی سړی و ماته ویل وای ته ولې په طالبانو په څه نه وای په موږ په د خلک خلاص کړو ماته یو سند راکه ولې نه وایم کمزوري چې په هر دغه کې چې نظام کې چې کمزوري زه د هغه یادونه کوم ونی سمیر باندې کوم ماته یو سند راکول پر دواړو سترګو زه در کوم مال بس سیده ته ماته سند راکړه زه پر خپل پاڼه نشروم چې په دغه ځای کې نه غېړي کېدلې او زما په بخوانی حکومت کې د هدف نو چې زه د ټول نظام سره یو شخص څنګه به وکولای سم د پوره یو نظام سره زه دښمنی وکم ما فقط غوښتل چې دغه ولس په آرامي د کمزوري خلک د عاجز خلک د بدناتوانه خلک چې واکه نه درلودي خلکو ظلم پر کاوه کومندانانو ظلم پر کاوه د اوزو امرینو ظلم پر کاوه اختطاف ورسره سوی و مړ د پښکې سوی ما به د دوی فزلخت ورته کاوه چې ما د دولت خبر کم او تا به ټول نظام ما سره دښمنی کول د پنجابي په زوی مبلل يم د ایسای زوی مبلل يم د انګلستان د MI6 جاسوس مبلل يم په زور نو مو یاد کړي مور مر یاد کړي د ناموس مر یاد کړي د عزت مر یاد کړي سپک سپور مو په دنیا په کچراته ویل دي په دې خاطر مراته ویل چې ما په افغانستان کې بالکل د کندهار د خلکو د بیوزله ژغ په ما پورته کوي دغه خلکو ته چې په دغه سپیس کې دوی راځي دوی د اصلاح وړ نه دي زه اوس نو نه درته کوم مشهور کسان دي دلته راغلي دي تاسو لګملګری بیرته اشکنځل درته کوي
دا د زه وینم په دا پاڼه کې ته وخت هم ورکوې راسې خبرې هم ورسره کوي ښه وضعیت هم ورسره کوي په ورور ورته وایه چې وروره قربان جسم جار جسم مګم دی چې ولاړ شي سبا یې پوسټ کړی وایي دا دغه پر تا باندې څه لکه منومان یې ښي ستا عکس یې خپور کړی چې دا داسې دي دا داسې دي په سره دا نه اصلاح کېږي دا داسې نه اصلاح کېږي. اوس محمد علیه الصلاة والسلام چې و د تعلیم نه و کړی دا دونه علم د کومې خوا راغلی په معجزاتو د مکې مشرکینو ته په دغه وخت کفارو ته ورته ثابته یې کړله چې زه پیغمبر یم په سل کم شرایط چې دغه وخت جادوګران و دغه وخت مشرکین و پر د باندې ویل چې یو ولته جادو کوي بل ولته داسې کوي ورته ثابته کړ یعنی د په دې ټولو کفار پیدل چې دا نه شاعر دی ځکه تعلیم یې نه دی کړی نه لیکوال دی تعلیم یې نه و کړی او نه مور پلار روزلی و ځکه بېچاره یتیم رالوی سوی و اکار لوي کړي وو نو دغه هغه شرایط شو دی وایي چې مثال د تعلیم کړي د سبق کړي د بدا کړي په یو پیغمبر کې په د خدای په یو دوست کې دونه کرامات دا ناممکن خبره ده چې یو الهي نصرت نه په یو چا کې لیکن بیا هم د خلکو نه مني اته خپل اکا نه مني خپل اکا هم نه مني په درپای پر کلمه ونه ویل تر پای پر مسلمان نسو دغه کول دا دغه رقم خلک دي چې د قرآن توري په توري ورته شپې کې توري په توري قرآن ورته شپې کې والله کدي ومني او چې دا سپیس ته راوغاړي دا هر ورځ دا سپیس ټول دوی ته وقف کې مکمل خبرې دوی هم وکي لا هم ولا درته وایي چې ته مشته وخت نه راکې او ته سره بخالت کوي او په سل نو مو بده توري نور به زه وخت نه نسم ما یو عمومي خبره ده چې عقیدوي امنیت تر دا سیاسي امنیت ډیر مهم دی په سیاست کې خلک معاملې کوي په سیاست د دې چې دا راکه دا واخز ما اوسه مشکل حل دی عقیدوي امنیت کې یو اختلاف رالی په عقیده کې هغه بیا نه حلیږي هغه په مرګ ته سره درېږي مړ سره کوي یو د بل سره وژني نو دغه عقیدوي امنیت ډیر مهم دی دغه د کابل امنیت ونیول سو دا په د ویډیو په دوه ویډیوګانو باندې د چا رنګ نه بدیږي دا په قصدن دوی دغه سي یو طالب زه کولای سم دا اوس که زه غواړم کابل ته درسم یو طالب زه تحریک کولای سم چې ما وی یو دغه حرکت کوم چې بل اخر هغه زه ته مجبور کوم چې ما غاړه ته لاس راواشي بل یو بناسي الته په ویډیو راته کې ورته وګوره ما ته لاس راواشي دوی دغه څه تکتیکونه دغه شیطانتونو دغه رضالتونو څخه دوی کار اخلي باید سړی متوجه وسی نور زه وخت نه لرم دوستانو ته به وخت ورکړم څه وخت لري صاحب ډیره مننه دا ډیره عادي خبره ده ګوره هغوی خپله تیار کمیس د وهلو لپاره ایستلی و نو دا کومه خبره ده چې یو طالب یو لښته سړی ووږو ځکه هغوی خپله تیار وهلو لپاره راوتلي دي نو داسې یو ټوکه کوم یعنې دا دومره خبره نه ده چې دوی اوس دې نه دومره غټه خبره جوړه کړې ده چې یو چا خپل ځان وروره تیار وهلو ته کمیس یې ایستلی تیار راغلی نو خیر ده چې طالب هم یو لښته والی ده یا به یې مرسته ورسره کړي یا به د دوی د چا خبره مراسم یا RCC هغه به یې ورسره کړي یو څه به و داسې وهل خو نه و چې دا قصدان یا بل شی پکې و او بله خبره دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره خبره د ابو طالب یعنې په هغه کې دومره غیرت و که هر قسم و هغه دا منله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل چې ته په حق یې او دغه ډیر حفاظت دغه کاوه یعنی ډیر هغه وسره کاوه خو هغه دا منله چې زه عقده‌ای یم زه عقدې اخیستی یم او زه یوازې په دې دا نه منم چې بیا به ماته څوک پیغور راکوي